په دغه پرانیسته کې د ننګرهار ولایت د سیمایي چارواکو ترڅنګ ولسی خلکو د موبایل پلورونکو او بیلابیلو کمپنیو استازو ګډون کړی و. ځایي مسؤلین نه یوازې دغه اقدام ستایي بلکې د افغانستان امنیتي وضعیت د پنګونې لپاره خورا مناسب وباله او له پنګوالو یې وغوښتل چې د بیروزګارۍ د کچې او بهر ته په ناقانونه لارو د ځوانانو د تګ د مخنیوي په موخه دی په هیواد کې پنګونه وکړي. دوی همداراز د حکومت په استازوالۍ پنګوالو ته د هر اړخیزه همکارۍ ډاډ ورکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې ارزانه او د ښه کیفیت لرونکي تولیدات د بازار ته وړاندې کړي. وطن په هر برخه کې ضرورت لري. که دوی وطن موبایل جوړ کړي یو بل دی وطن موټر جوړ کړي یو بل دی بل برخه جوړ کړي. د دوی مهمه غوښتنه ده چې زمونږ هیوادوال اقتصادي ستونزې بخي ډېرې لري. داسې وي چې کیفیت بخي برابر وي تر څو زمونږ ولس ورسره ونه ځورېږي. بیا خصوصا دغه سیمه برخه کې چې په هغې کې لسګونه هیوادوال مصرفېږي، ځوانان په کار باندې مصرفېږي، نو ډېر زیات تقدیري په تولیداتو کې کیفیت ډېر زیات مهم دی. که هر تولید با کیفیت اوسېږي د نورې نړۍ په پرتله دلته زموږ تجار ډېره ګټه کوي. له دې ورهاخوا ځایي کاروباریان او د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم خان صادق هم په کور دننه پنګونه غوره اقدام بولي او له کمپنۍ غواړي چې با کیفیته خدمات دې ترسره کړي. نو مهمه خبره په موبایل کې دا ده چې سیګنل قوي وي، چارج خوي. ټولې کمپنیانې برانډونه خاص کر وطن برانډ باید دا کوشش وکړي چې ریټونه یې ښه کړي او ښه ریټونه یې تر څو خلک وکولی شي دا واخلي. که چېرته ګران بیا خو نشي اخیستی. زموږ هیوادوال اکثریت نیم نه زیات ډېر د غربت سره لاس او ګریوان دي. نو که داسې په ارزانه بیه باندې دوی ته داسې یو ښه کوالټي موبایل په لاس ورځي نو دا یو ډېره ستره پانګونه ده چې دغه وطن موبایل په دې هیواد کې هغسې کوالټي ولري چې یو غریب سړی موبایل واخلي او هغه ته 2-3 کاله کم از کم کار وکړي. د دغه خصوصي کمپنۍ مسؤلین بیا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه کسانو ته د کاري زمینو د برابرېدو خبره کوي او زیاتوي چې ښه با کیفیته او د خلکو اقتصادي وضعیت په کتو به ارزانه موبایلونه بازار ته عرضه کړي. چې وطن موبایل به اعلی کیفیت لري، ان شاء الله ارزانه بیه به می پرزې به هم پیدا کیږي. ان شاء الله د ټولو برندونو څخه کوم نواقص پکې دي د پدې کې به هیڅ نواقص موجود نه دي. د بس سمارټفون راځي اوس خو فعلا کې پټفونی دي ټول په څنګ کې د خدماتو برخه کې به ډېر انجینران روزو او په کار به بوخ کو په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول تر 400-500 کسانو پورې به موږ سره کار کوي. وطن نوم یې د پټول وطن کې به د وطنوالو په خدمت کې به په ټولو ولایتو کې به پیدا کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مسؤلین په هیواد کې دننه د پنګونې چاره ستایي او د هر اړخیزې همکارۍ او د لازمي مشورو د ورکړې ډاډ ورکوي.